جی ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو ته علم دی موسی خان د ملکنډ یونیورسيټي د جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یو حادثاتي مرګ کې هغه مړ شو او هغه حادثاتي مرګ چې دی نو هغه لینک کېږي د ملکنډ یونیورسيټي د هاسټل سره د ملکنډ یونیورسيټي د کلاسونو سره او د ملکنډ یونیورسيټي د زده کړو سره نو راغلی یو په هغې باندې نن احتجاج دی د ملکنډ یونیورسيټي مخې ته خو د احتجاج کې یو ملګری ولاړ دی او دغه سره دغه بچوړی هم دی جینۍ ماشومه ده ورسره د اتم کلاس نو د هغوی سره خبرې اترې کوو چې هغوی را سره د احتجاج په حواله باندې سوی السلام علیکم جی خپل لنډ شان تعارف راته سره وکړئ او احتجاج کې یو رباب هم راغستی دی ستار در سره هم دی ماشومه در سره هم ده څه انوک اغوندې ماشومه چې ده نو دا ناشنا ده ځکه ټول سړي دي په دې حواله باندې راته لږه رڼا واچوئ. ډیره مننه. زما نوم ننګیال یوسفزي زه د یو ادبي کلتوري ټولنې هنر کورس سره تعلق ساتم. ماشوم چې دلته ما راوستی دی دلته چې دا څومره زده کړه وکړي دا په ټول عمر کې نشي کولی. دا یو سکول هم دی ته نشي کوی. دا چې په دې احتجاج کې نن ودرېږي دا خبرې واوري دا خبرې د خلکو سره وکړي هم د دغې زده کړې دپاره او دا مخکې ما تاسو ته ووایي چې دا جنګ چې دی دا موږ نشو ګټلی. دا ډېر اوږد جنګ دی که موږ ورته خپل ماشومان تیار نه کړل موږ د ماشومان له سیاسي پوهه ورنه کړل دا ټولې مسلې زموږ سیاسي دي او دلته کې چې دی په سیاست باندې پابندي ده دلته کې چې دی په رباب باندې پابندي ده دلته کې چې دی په سپیچ سرکل باندې پابندي ده دلته کې چې دی په ډیبیټ باندې په مکالمه باندې پابندي ده. نو د هغې لپاره موږ د احتجاج راغلي یو علامتي طور موږ دا رباب راوړی دا د ژوند علامت دی دا د پښتو شاعرۍ د یو سمبل دی دا د ژوند علامت دی دا د مینې علامت دی. په دې وجې موږ راوړو چې موږ مینه غواړو موږ امن پسند خلک یو موږ تشدد والے نه یو د باچا خان پیروکار یو. موسی خان په حواله باندې څه ووایي. موسی خان حادثاتي مرګ کې مړ شو او لینک کېږي د یونیورسيټي د هاسټل سره بیا د یونیورسيټي سره په دغې لږ رڼا واچوئ. او ډېر خلک داسې وایي چې لکه دا په حادثه خو دغه د دې په شا باندې دا حادثه ولې شوه تاسو ته دې نه ښه خبره وي چې یو ماشوم چې دی هغه د څونه میاشتو نه چې دی ته ذهني تابچر کړي او جرمانه کړي او هغه چې دی شوکازي ورکړي او هغه ته چې دی دمکی ورکړي د هغو د موبایل ریکارډ دې راویستلی شي د دې ملګرو هغو ته په مختلفو ذریعو باندې دمکی میلاوې دی. دغه ټول قصه د دوی سره تړلې ده. ته چې په 10 بجې د شپې ماشوم وباسې و دا پردي اوسېدونکی دی او بله ورځې پیپر وي هغه به چېرته ځي د یو ملګري سره تلو او هغه د دغې ټرس کې په دغې ټینشن کې هغه اکسیډنټ وکړو. نو تاسو ما ته ووایئ چې موږ د دوی د مرګ دا تور په چا ولګو موږ به یې خامخا په دوی لګو دا د دوی د وجې نه مړ دی. که دی نه وی وتې په دغه ټیم د ملګري سره شپې له نه تلې دا په هاسټل کې وي دی به نن زموږ سره ولاړ دی به نن ژوندی ولاړ. هسې د یونیورسيټیانو په حواله باندې زموږ ماشومان یونیورسيټیانو ته راځي دا مسلې اکثر راځي په مختلفو یونیورسيټیانو کې راځي. تاسو څه وایئ چې داسې څه وشي چې زموږ په یونیورسيټیانو کې زموږ ماشومانو ته رباب ورسره هم یي هغه په هاسټل دننه هغه ټنګولی شي ستار ورسره هم وي خپل داسې ریفریشمنټ دپاره نور هم څه کولی شي. بالکل ما چې څنګه ووایې د ریفریشمنټ دپاره دا ماشومان په کار د رنګونو سره لوبې وکړي دا ماشومان د دې رباب په تار سره لوبې وکړي. دا رباب چې دی دا فزیکس دی دا خو ساینس دی دا خو ډېر معصوم څه دی لکه د تار نه اواز ایستل په هغې باندې خلکو ته چې ډېر ذهني سکون د میوزیک په ذریعه په میوزیک تراپي هم کېږي علاجونه پې هم کېږي ټولې دنیا د دې نه ډېرې لویې فایدې واخیستې چې ته ذهني طور آزاد نه یې ذهني طور تا ته سکون نه ته فرش نه یې ته تعلیم نشي حاصلولی. دا د دې سره د دې ذهني صحت لپاره دا اکټیویټیز ډېر ګوره سپورټس ډېر ضروري دی که نه چې په یونیورسيټي کې د نش برابر دی د دې یونیورسيټي نه یو کلاړي چېرته چې انټرنیشنل لیول ته لاړ دا ولې دا د دوی د دغې طرف ته نظر نشته. دلته کې دغه شان آرټ ایگزیبیشن آرټ ډپارټمنټ نشته د هغې لپاره دوی هېڅ کوشش نه دی کړی. دلته کې پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ دی نور ډپارټمنټ دی باټني دا جیولوجي د هغوی سره میوزیم نشته چې د دې ځای د معدنیاتو نه د دې ځای د هر څه زموږ سټوډنټس خبر شي چې د دې ځای په هر څه باندې ریسرچ وکړي. دوی له تیار کتابونه ورکوي بس د دې نه دغه کوي سوپروایزر هم پسې نه پوهېږي او چې کوم پوهېږي هغه دوی کار ته نه پرېږدي. ډېر ښه استادان ډېر ښه ټیچر په یونیورسيټي کې شته دا ډېره لویه یونیورسيټي ده ډېره په دې کې ډېر قابل احترام ټیچر دي زموږ هغوی له دوی مخه نه ورکوي هغوی باندې هم دغه شان چې دی ځناور چې دی مسلط کړي دي چې هغوی د هغوی خلاف هم هغوی په مخه باندې چې دی نو مخکې شکایات کوي. او کم سټوډنټ دا د رباب مسله نه ده چې د رباب په یونیورسيټي کې ساتلی و دا هلک چې و شاهکار چې و دا څومره ملګري د دوی دا ګروپ چې دی د پي سیپ او دغسې سره د انصاف سټوډنټ فیډریشن داسې د نورو سټوډنټس چې دي هغه سټوډنټ دوی ټارګېټ کوي چې کوم خبره کولی شي چې کوم د خپلې مسلې باندې پوهېږي د خپل حق دپاره راوځي د دوی مخې ته ودرېږي دوی په مختلفو هیلو بانو باندې هغه سټوډنټ ټارګېټ کوي او دا واقعه هم د هغې یوې حصه ده موږ یې ځکه دوی سره تړو. مننه جي. بچی خپل نوم راته ووایه نوم دې څه دی د کوم کلاس یې او احتجاج کې دې څه ولیدل؟
زما نوم سندره شهزاد دی او زه د سپیریل الازهر پبلیک سکول سټوډنټ یم. زه په 8 کلاس کې سبق وایم او زه د خپل سکول د پرنسپل په اجازه سره د خپل بابا سره دلته یونیورسټۍ ته راغلی یم. دلته چې دی نو مطلب دلته احتجاج دی، احتجاج چې دی نو موږ خپل چې زموږ کوم ورور دی موسی خان، هغه چې دی موږ د هغوی انصاف دپاره دلته یونیورسټۍ ته راغلي یو، ځکه چې هغو سره ډېر زیاتې او سرشر جی کتونکو د جرنالیزم ډپارټمنټ یو سټوډنټ را سره دی، زده کوونکی را سره دی، د هغه نه به پوښتنه کوو. خانه خپل تعارف را سره وکړه، نوم دې څه دی او د احتجاج په حواله باندې بیا موسی خان ستاسو به ورسره ناسته پاسته شوي وه، د هغه په حواله باندې یو څو خبرې راته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالله سجاد دی. زه د جرنالیزم د 4م سمسټر زده کوونکی یم او موسی خان زموږ ډېر ښه ملګری و، زموږ سره یو ځای ناسته پاسته وه. خو ضروري او 2 خبرې به زه وکړم د موسی خان متعلق، چې موسی خان چې دی په یونیورسټۍ کې به چېرته د انتظامیې د ظلم خلاف اواز و، موسی خان به د ټولو پیله و. که یونیورسټۍ کې به چېرته د سټوډنټ مسله وه، موسی خان به د ټولو مخکې ولاړ و. نو اصل کې دا خبره صرف د رباب نه ده، دا خبره د یونیورسټۍ د هر ظلم خلاف د اوچتېدو د اواز ده. دلته چې چا هم اواز اوچت کړی دی، د هغوی اواز دوی کېنولی دی. نو رباب صرف یو بهانه جوړه شوې ده. اصل کې دوی موسی خان ته د ډېرو ټیچرانو نه، د ډېرو انتظامیې د کسانو نه موسی خان ته مسله وه، دوی ته انتظامیې والا ته. نو رباب خو دوی ته صرف بهانه جوړه شوې ده د هغه د روم د الاټمنټ ته کینسل کولو، که نه د روم د نیمې شپې د الاټمنټ کینسلولو د رباب هېڅ جواز نه جوړېږي. اصل کې دوی ته مسله نوره وه او د دوی نورې هم خبرې دي. نو د هغې د لاسه به د دې ټولو ملګرو چې په هغې کې موسی خان هم شامل و، د هغې خلاف به دوی اواز اوچتو. نو بس دا صرف یو بهانه جوړه شوه او دوی دومره غټ قدم واخیستو چې زموږ سټوډنټ، زموږ ملګري، زموږ ورور په نیمه شپه د هاسټل نه د هغوی الاټمنټ کینسل کړو. جی کتونکو اورېدونکو، د زده کوونکي د جرنالیزم ډپارټمنټ د زده کوونکي خبرې هم تاسو اورېدلې. هغه وایي چې یاره دا نورې قصې دي، د رباب مسله نه ده، مسلې نورې دي. الله دې کړي چې هغه مسلې ښکاره شي او هغه هوارې شي. خبره د ماشومې او د خلکو د سوال یا د تپوس کولو ده. نو په حیثیت یو صحافي زه هم د دې معاشرې فرد یم، نو څومره چې سوالونه پورته کېږي دومره به د هغې تاسو ته جوابونه راځي، تاسو به ځان پوه کولی شئ. سوال چې پورته کېږي او د هغې جواب نه راځي نو په هغې باندې آدم پوهېدی نه شي. مننه، خوشحاله اوسئ.